السلام علیکم. د وحدت درنو کتونکو، څنګه چې مونږ وینو چې په پاکستان کې مختلفو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي سیاستدانان دا وخت په سیاسي میدان کې د یو بل د راپرځولو، ناپرستۍ، د یو بل نه د سیاسي انتقام اخیستو کوششونه کوي. همدغه شانتي کې صورتحال که په تاریخي طور باندې مونږ وګورو نو په 1258 عیسوي کال کې چې کله هلاکو خان په بغداد باندې حمله وکړه، نو په هغه وخت کې هم دغه شانتي کې سیاسي چالونه په خپل عروج او مسلمانان چې کوم د مسلمانانو خلیفه و نو هغه هم د خپل دغسې سیاسي داخلي سازشونو ښکار شوی او بالاخره په هغه باندې د هلاکو خان په صورت کې یو افت نازل شو چې د هغه ترڅنګ په دغه پیښه کې د لکونو مسلمانانو وینې توی شوې. دغه چې کوم د بغداد صورتحال دی او د دې په تناظر کې که موږ بیا د پاکستان موجوده صورتحال ته وګورو نو د دې فیصله به موږ په هغه صورت کې وکړو چې کله د هغه وخت حالات مخې ته کېږدو. هم د دغه حالاتو په باره کې را سره دا وخت د هند د خدای بخلي مولانا وحید الدین صاحب چې کوم یو لوی سکالر تیر شوی دی، د هغې د اردو ژبې لیکل شوی د تخریبي سیاست په نوم باندې پښتو ته ترجمه شوی یو تخلیق کائنات کا بنیادی عنصر پانی ہے جس کی بدولت جہان میں روانی ہے. کوثر انجینئرنگ جو آپ تک پہنچائے قدرت کے اس انمول نعمت کو روانی سے، چاہے وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے ہو یا پائپ کی صورت میں. کوثر انجینئرنگ کا بنیادی مقصد آپ کے لیے پانی کے حصول کو آسانی کے ساتھ معیاری طریقے سے پہنچانا ہے. اس مقصد کے لیے کوثر انجینئرنگ پچھلے 30 سال سے اپنے صارفین کی خدمت میں کوشاں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی معیاری مصنوعات کی بدولت کوثر انجینئرنگ کا نام پاکستان میں واٹر ہینڈ پمپ اور پلاسٹک پائپ انڈسٹری میں خدمت کی ایک پہچان ہے. کوثر انجینئرنگ کے ہینڈ پمپ اور پائپ اپنے معیار کی بدولت پاکستان میں موجود تقریباً تمام مقامی اور عالمی اداروں کی اولین ترجیح ہے. اپنی مصنوعات بناتے ہوئے کوثر انجینئرنگ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ واٹر ہینڈ پمپس ہو یا پلاسٹک پائپ عالمی معیار کے عین مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ ہماری کمپنی مسلسل 8 سال ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز حاصل کرتی رہی ہے. کوثر انجینئرنگ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے بنائے گئے واٹر ہینڈ پمپ میں ایسے میٹیریل کا استعمال ہو جس کی وجہ سے انسانی زندگی کو خطرات لاحق نہ ہو. اس مقصد کے لیے ہماری کمپنی اپنے ہینڈ پمپ کو زنک کوٹنگ کے عمل سے گزارتی ہے اور اس کے لیے ہاٹ ڈپ گلوزائن کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کی بدولت پانی نکالنے کا عمل صحت کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے. جبکہ مارکیٹ میں عام بننے والے ہینڈ پمپس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے. کوثر انجینئرنگ ہینڈ پمپ میں استعمال شدہ تمام میٹیریل باہر سے امپورٹ کرتا ہے جو کہ عالمی ادارے اسکیٹ کا تجویز شدہ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے صارفین کے لیے نہ صرف پانی کے حصول کو آسان بناتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو صحت کے اعتبار سے بھی انتہائی محفوظ بناتے ہیں. پانی کے حصول کے پورے عمل میں جتنی اہمیت ایک معیاری ہینڈ پمپ کی ہے اتنی ہی ایک بہترین اور معیاری پائپ کی ہے. کوثر انجینئرنگ میں موجود امپورٹڈ مشینری کے ذریعے بنائے گئے پائپ کو فیکٹری میں موجود لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کوثر کی تمام مصنوعات مقامی اور عالمی معیار کے مطابق ہو. کوثر انجینئرنگ کے پائپ اپنے معیار اور پائیداری کی وجہ سے آپ کو دے زندگی بھر کا سکون. مضمون په صورت کې به د هغه وخت د صورتحال جایزه پیش کوو. د دغه مضمون تر مخه چې عنوان یې دی د تخریبي سیاست انجام. عباسي خلیفه مستنصر بالله په
461 هجري کې وفات شو. دا ډیره نازکه زمانه وه. د چنګیز خان په قیادت کې تاتاریانو د ماوراءالنهر نه بحر روم او بحر اسود پورې ټول ملکونه تس نس کړي وو. خو په عراق اوس هم د عباسي خلیفه قبضه وه او په تاتاریانو د بغداد د خلیفه روب دومره زیات و چې هغوی د عراق په لوري د مخ کولو همت نشو کولی، تر دې چې د تاتاریانو په مفتوحه ملکونو کې اوس هم د بغداد د خلیفه خطبه په جوماتونو کې لوستل کېده. د مستنصر بالله یو ورور خفاجي نومې و چې ډېر مېړنی او اولوالعزم و. هغه به ویل که چېرې زه خلیفه جوړ کړی شم نو زه به د دریای جیهو تر پورې د دې تاتاریانو نوم او نشان ختم کړم. خو د سلطنت درباریانو دومره طاقتور خلیفه د ځان دپاره مسله ګڼله. د دوی خیال و که چېرې خفاجي په تخت کېنولی شي نو هغه به زموږ خبره چلېدو ته پرېنږدي. نو ځکه په 641 هجري کې مستنصر بالله وفات شو نو د سلطنت غړو خفاجي په تخت کېناستو ته پرېنښودو. هغوی د مستنصر بالله زوی ابو احمد عبدالله د خلافت لپاره خوښ کړو، ځکه چې هغه ډېر نرم او ساده شان سړی و. دی ډېر په اسانۍ سره د ځان موافق جوړېدی شو. د مستنصر بالله نه پس د هغه دا زوی په تخت کېناستو او د مستعصم بالله په نوم وبللی شو. هم د دې خلیفه په زمانه کې د تاتاریانو تباهي خپل تکمیل ته ورسېده. هغه په ذاتي توګه که هر څو دیندار او د سنت متبع و، خو هغه د انسانانو د پیژنګلو صلاحیت نه لرلو. د لومړۍ بنیادي غلطي دا وکړه چې موعود الدین القمي خپل وزیر جوړ کړو. القمي یو غالي شیعه سړی و. د ده په سینه کې دا اور بلیدو چې د علویانو د خلافت حق غصب کوونکو عباسیانو خاتمه وکړي او د دوی په ځای دوباره علوي خلافت قایم کړي. د عباسیانو نه د هغه نفرت او بغض هغه د انتها ته بوتللو چې هغه د پردې تر شا د تاتاریانو ملګری جوړ شو. د عباسي سلطنت ختمولو کار هغه په خپل طاقت سره نشو کولی. د منصوبه جوړه کړه چې د تاتاریانو په مرستې اخیستو سره به لومبی خپل دشمن ختم کړي او د دې نه پس به د خپلې مرضۍ د مخې د علوي کورنۍ کمتن د بغداد په تخت کېنوي. القمي د وزارت موندلو نه پس لومبی کار دا وکړو چې شیعهګانې رامخې ته کول شروع کړل. د حکومت په ټولو څانګو کې شیعهګان په کلیدي مقاماتو کېنول، تر دې چې حکومت په پوره ډول د القمي لاس ته ورغلی. اوس د ارادي منصوبې لاندې دا کوشش شروع کړو چې د عباسیانو نوم او نشان ختم کړي او په بغداد کې د علویانو حکومت قایم کړي. خلیفه به د محل په مصنوعي دنیا کې اوسېدو. د دې سره سره به القمي د خلیفه مخې ته ډېر نیازمن او وفادار جوړېدو. په دې وجه خلیفه د داخلي سازشونو نه خبر نشو، خو د ښار ځینې خلک د هغه د منصوبو نه پوره خبر وو. هغوی د خلیفه سره ولیدل او هغه د دې نه خبر کړو، خو خلیفه د القمي د ظاهري وفاداریو په وجه د هغه په هکله دومره خوش فهمه و چې هغه د دې خلکو خبرې په خپله القمي ته بیان کړي. اوس القمي نوره هم خپل وفاداری او فرمانبرداري ظاهره کړه او خلیفه ته یقین ورکړو چې کوم خلکو خلیفه ته داسې قسمه خبرې کړي هغوی فتنه پرور او غداران دي. دغسې د دې خلکو نیول شروع شول او د دوی د انجام په کتلو سره نورو خلکو هم خپلې ژبې بندې کړې. اوس القمي د چنګیز خان د لمسي هلاکو خان سره خفیه خط و کتابت شروع کړو چې سلطنت تر خراسان پورې رسېدلی و. د القمي په ذهن کې نقشه دا وه چې د هلاکو خان سره متحد محاذ جوړ کړي او د عباسي خلافت خاتمه وکړي او د دې نه پس د علوي خلافت جوړولو په لړ کې خپله منصوبه پوره کړي. خو په تاتاري حکمران د عباسي خلیفه دومره دبدبه وه
چې هغه په بغداد د فوج کشۍ کولو لپاره راضي نشو. القمي چې اصرار وکړو نو هغه ویل تر څو چې زما سره پوره ضمانت نه وي د بغداد خلاف اقدام نشم کولی. د القمي تخریبي ذهن د ضمانت د یو بل تدبیر په هکله سوچ وکړو. د خلیفه ته یقین ورکړو چې زموږ سره فوج د ضرورت نه زیات دی. د ملکي محاصلو لویه برخه په دې خرچ کیږي، نو ځکه د خرچ کمولو صورت دا دی چې د فوج شمیر راکم کړل شي. د خلیفه پر رضامندۍ اخیستو سره القمي د فوج د یوې لوی برخې رخصتي وکړه. ځینې فوجیان د بغداد نه لرې نورو مقاماتو ته ولېږل او خلیفه ته یې ویل چې هغوی د تاتاریانو د مخنیوي لپاره سرحد ته لېږل شوي دي. د القمي یو بل ملګری پخپله د هلاکو خان په دربار کې موجود و. دی نصرالدین توسی و. توسی هم د القمي په شان غالي شیعه او د القمي په منصوبه کې پوره شریک و. د توسی د لارې القمي هلاکو خان ته پیغام ولېږلو چې بغداد مې د فوجیانو نه خالي کړی دی. د حربي سامان لویه برخه مې هم بهر لېږلې ده او دا پیښه د هلاکو خان د ضمانت طلبۍ لپاره کافي پکار ده. اخوا توسی هلاکو خان ته یقین ورکړو چې د علم نجوم نه معلومیږي چې په بغداد ستا قبضه ډیر زر کیدونکې ده. د دې یقین دهانۍ وروسته هلاکو خان د بغداد مخه وکړه. تر 50 ورځو یې د بغداد محاصره جاري وساتله. په دې دوران د دواړو طرفو د فوجونو ترمنځ ګڼې نښتې وشوې، خو القمي به د ښار ټول خبرونه په خفیه توګه تر هلاکو خان پورې رسول او دغه شان به د بغداد والاو هر هغه دفاعي کوشش ناکامولو چې هغوی به د تاتاریانو خلاف کول غوښتلو. کله چې محاصره سیوا شوه نو القمي د یوې فرضي کاروایۍ کولو سره خلیفه ته وویل چې هلاکو خان تا ته په امان درکولو راضي شوی دی، خو شرط دا دی چې ته د هغه سره میلاو شي او آینده لپاره کومه باعزته سمجوته وکړي. خلیفه د القمي په خبرو کې رالی او د القمي سره د خپل محل نه راووتلو او تر هلاکو خان پورې ورسېدو. तख्लीक कायनात का बुनियादी अंसर पानी है, जिसकी बदौलत जहान में रवानी है। कौसर इंजीनियरिंग जो आप तक पहुंचाए कुदरत के इस अनमोल नेमत को रवानी से, चाहे वो हैंड पंप के जरिए हो या पाइप की सूरत में। कौसर इंजीनियरिंग का बुनियादी मकसद आपके लिए पानी के हुसूल को आसानी के साथ मयारी तरीके से पहुंचाना है। इस मकसद के लिए कौसर इंजीनियरिंग पिछले 30 साल से अपने सारिफीन की खिदमत में कोशा है और यही वजह है कि अपनी मयारी मसनूआत की बदौलत कौसर इंजीनियरिंग का नाम पाकिस्तान में वाटर हैंड पंप और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में खिदमत की एक पहचान है। कौसर इंजीनियरिंग के हैंड पंप और पाइप अपने मयार की बदौलत पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम मकामी और आलमी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। अपनी मसनूआत बनाते हुए कौसर इंजीनियरिंग इस बात का खास ख्याल रखता है कि वाटर हैंड पंप्स हो या प्लास्टिक पाइप आलमी मयार के ऐन मुताबिक हो। यही वजह है कि हमारी कंपनी मुसलसल 8 साल एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स हासिल करती रही है। कौसर इंजीनियरिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे बनाए गए वाटर हैंड पंप में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक न हो। इस मकसद के लिए हमारी कंपनी अपने हैंड पंप को जिंक कोटिंग के अमल से गुजारती है और इसके लिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसकी बदौलत पानी निकालने का अमल सेहत के एतबार से महफूज होता है। जबकि मार्केट में आम बनने वाले हैंड पंप्स में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। कौसर इंजीनियरिंग हैंड पंप में इस्तेमाल शुदा तमाम मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करता है, जो कि आलमी इदारे स्कैट का तजवीज़ शुदा है। हमारा ये दावा है कि हम अपने सारिफीन के लिए न सिर्फ पानी के हुसूल को आसान बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसको सेहत के एतबार से भी इंतहाई महफूज बनाते हैं। पानी के हुसूल के पूरे अमल में जितनी अहमियत एक मयारी हैंड पंप की है, उतनी ही एक बेहतरीन और मयारी पाइप की है। कौसर इंजीनियरिंग में मौजूद इम्पोर्टेड मशीनरी के जरिए बनाए गए पाइप को फैक्ट्री में मौजूद लेबोरेटरी में टेस्टिंग के अमल से गुजारा जाता है, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कौसर की तमाम मसनूआत मकामी और आलमी मयार के मुताबिक हो। कौसर इंजीनियरिंग के पाइप अपने मयार और पायदारी की वजह से आपको दे जिंदगी भर का सुकून।
هلته د رسیدو سره سم هلاکو خان هغه گرفتار کړو او بند یې کړو او د بغداد د قتل عام حکم یې وکړو. د بغداد د مکملې تباهۍ نه پس په 9 صفر 656 هجري کې هلاکو خان د خلیفه معتصم سره بغداد ته داخل شو. د خلیفه نه تپوسونه وشول او د محل ټولې خفیه خزانې راویستلې شوې. د دې نه پس حکم وکړل شو چې خلیفه دې قتل کړل شي. القمي هلاکو خان ته وویل چې د مسلمانانو د خلیفه په وینه خپل تلوار مه الوده کوه بلکې دې وچقوه او ویې وژنه. نو ځکه توسی او القمي خلیفه په یو قالین کې راونغاړلو او په یو ستنه پسې وتړلو. د دې نه پس هغه په دومره لتو ووهلی شو چې ساه یې وختله. خو د نورو روایتونو تر مخه هغه منګولیانو په بغداد په کال 1253 کې د حملې په دوران په قالین کې راونغاړلو او بیا یې پرې خپل اسونه وروخیژول او ویې چقولو او دغه شانتي کې د هغه مرګ واقع شو. د عباسي خلیفه ختمولو نه پس القمي د قرارداد تر مخه هلاکو خان ته ویل چې په بغداد کې کم الوي حاکم مقرر کړه او هغه ته د خلیفه خطاب ورکړه. هلاکو خان په شورو کې دغه شان مبهمې وعدې کړې وې د کم په وجه چې القمي یقین لرلو چې هلاکو خان به کم الوي خلیفه جوړ کړي او ما به د هغه د سلطنت مرستیال جوړ کړي. هلاکو خان القمي ته بدې ردې وویلې او په بغداد د خپل قوم یو حاکم مقرر کړو. القمي دا ذلت او ناکامي برداشت نه کړل شو او ډیر زر په ناقرارۍ سره مړ شو. دا هم هغه سیاست دی چې ښکلی نوم په موجوده زمانه کې متحده محاذ ایښودل شوی دی. داسې قسمه تخریبي سیاست په هره زمانه کې رایج پاتې شوی دی. ځینې سیاسي ډاډ لرونکو د بنو امیه سره په شریکه هاشمي خلافت ختم کړو. د دې نه پس نور سیاستدانان راپاڅېدل او هغوی د بنو عباس په محاذ کې شاملېدو سره بنو امیه ختم کړل. بیا یوه بله سیاسي ډله راپورته شوه او دوی د تاتاریانو سره په شریکه د بنو عباس خاتمه وکړه. په دوی کې د هر یو مقصد دا و چې خپله مفروضه سیاسي حریف په مشترکه قوت سره لرې کړي او د دې نه پس خپل ځان راپورته کړي. خو د هر یو انجام شو. هغوی د وخت قابض ډلې په لرې کولو کې خو ضرور کامیاب شول خو د خپل ځان په پورته راوستلو کې په مکمله توګه ناکامه پاتې شول. د تاریخ دا تجربه کافي وه چې په موجوده زمانه کې دا تکرار نه کړل شي. خو عجیبه خبره ده چې زموږ د زمانې قایدین نن هم مسلسل دا تکراروي. نه د تاریخ مثالونه دوی ته د سبق ورکولو لپاره کافي ثابت شول او نه هم خپله ناکامه تجربه. د سیاسي تقلید دا ناویاته مثال د دې امت هغه مشران تکراروي د چا رسول چې فرمایلی و چې په الله پاک یقین لرونکی کم تن د یوې سولې نه 2 ځله نه چیچل کیږي. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره ملګري اوسئ. तख्लीक कायनात का बुनियादी अंसर पानी है जिसकी बदौलत जहान में रवानी है। कौसर इंजीनियरिंग जो आप तक पहुंचाए कुदरत के इस अनमोल नेमत को रवानी से, चाहे वो हैंडपंप के जरिए हो या पाइप की सूरत में। कौसर इंजीनियरिंग का बुनियादी मकसद आपके लिए पानी के हुसूल को आसानी के साथ मयारी तरीके से पहुंचाना है। इस मकसद के लिए कौसर इंजीनियरिंग पिछले 30 साल से अपने सारिफीन की खिदमत में कोशा है और यही वजह है कि अपनी मयारी मसनूआत की बदौलत कौसर इंजीनियरिंग का नाम पाकिस्तान में वाटर हैंडपंप और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में खिदमत की एक पहचान है। कौसर इंजीनियरिंग के हैंडपंप और पाइप अपने मयार की बदौलत पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम मकामी और आलमी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। अपनी मसनूआत बनाते हुए कौसर इंजीनियरिंग इस बात का खास ख्याल रखता है कि वाटर हैंडपंप्स हो या प्लास्टिक पाइप आलमी मयार के ऐन मुताबिक हो। यही वजह है कि हमारी कंपनी मुसलसल 8 साल
एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स हासिल करती रही है। कौसर इंजीनियरिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे बनाए गए वाटर हैंडपंप में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक न हो। इस मकसद के लिए हमारी कंपनी अपने हैंडपंप को जिंक कोटिंग के अमल से गुजारती है और इसके लिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसकी बदौलत पानी निकालने का अमल सेहत के एतबार से महफूज होता है। जबकि मार्केट में आम बनने वाले हैंडपंप्स में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। कौसर इंजीनियरिंग हैंडपंप में इस्तेमाल शुदा तमाम मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करता है, जो कि आलमी इदारे स्कैट का तजवीज़ शुदा है। हमारा ये दावा है कि हम अपने सार्फिन के लिए न सिर्फ पानी के हुसूल को आसान बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसको सेहत के एतबार से भी इंतहाई महफूज बनाते हैं। पानी के हुसूल के पूरे अमल में जितनी अहमियत एक मयारी हैंडपंप की है, उतनी ही एक बेहतरीन और मयारी पाइप की है। कौसर इंजीनियरिंग में मौजूद इम्पोर्टेड मशीनरी के जरिए बनाए गए पाइप को फैक्ट्री में मौजूद लेबोरेटरी में टेस्टिंग के अमल से गुजारा जाता है, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कौसर की तमाम मसनूआत मकामी और आलमी मयार के मुताबिक हो। कौसर इंजीनियरिंग के पाइप अपने मयार और पायदारी की वजह से आपको दे जिंदगी भर का सुकून।